الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طالبان پوښتنه کوي چې آیا اشرف علي تانوي رحمه الله دا خبره لیکلې ده چې د پیرانو پیر رحمه الله یو دوبي وفات شو، ملائکو ورنه په قبر کې پوښتنه وکړه چې من ربک ما دینک او من هذا الرجل، نو هغه دوبي ورته په جواب کې وفرمایل چې زه خبر نه یم، خو زه د غوث الاعظم رضی الله عنه دوبي یم. نو ګوري ورونو جواب دا دی چې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دومره نه دی لیکلي، دا څرنګه چې تاسو وایئ. د اشرف علي تانوي رحمه الله په خبره کې اهل بدعتو کمی او زیاتی کړی دی، بلکې هغه داسې لیکلي دي په الافاظات الیومیه جلد 2 صفحه 91 کې چې میں نے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے خود عجیب حکایت سنی ہے. یعنی ما د مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نه عجیبه حکایت اوریدلی دی. ګوره دغه قصې ته عجیبه ویلې ده، او تاسو په کندیو په ملا حسن کې دا لوستلی دي د ما اعظم شانه په تشریح کې چې وایي په تعجب کې متعجب د متعجب منه نه منکري، لکه شین اسمان وي او یو څوک ووایي چې باران را اوریدلو، نو ته تعجب وکړي، نو په دې تعجب کې انکار پروتي. نو یو خو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله د دې واقعي د ثبوت نه منکر دی، دا تعجب د دې دلیل دی. دویم دا چې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایلی دي چې په دغه قصه کې توجیه ته ضرورت دی، جسمی توجیه کی ضرورت ہے. یعنی دا قصه خو اول ثابت نه ده، که ثابت شي نو بیا پکې تاویل ته ضرورت دی. هغه تاویل دا دی چې د دغه مړي جواب د خپل ایمان اجمالی بیانو چې زه د پیرانو پیر رحمه الله هم عقیده یم، کومه چې دغه عقیده ده همغه زما عقیده ده، د هغه رب زما رب دی، د هغه دین زما دین دی، او د هغه نبی زما نبی دی. په دې اجمالی ایمان الله ورته نجات ورکړی دی. داسې نه ده چې معاذ الله ایمان نو او الله ورته نجات ورکړی. درېمه دا ده چې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله مخکې لیکلی دي چې اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا، یعنی ډیره ممکنه ده چې زه واورم او رد کم. نو د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله دا درې خبرې چې په دې واقعه کې ذکر کړي، یو دا چې عجیبه ورته ویلې ده، او دویم دا چې قابل توجیه ورته ویلې ده، او دریم دا چې امکان د رد پکې ذکر کړی دی. نو دا درې واړه خبرې اهل بدعت نه را نقلی، نو دوی دجل او فریب نه کار اخلي. الله پاک دې مونږ ته په صحیح دین باندې د استقامت توفیق راکړي، او د دین په نوم چې کم ګانکړپان دي الله پاک دې د دوی نه مونږ ته نجات راکړي. نن سبا د دین د ګانکړپانو نه بچ کېدل دا د علماء دیوبند په طریقو کې دي. الله پاک دې مونږ په صحیح دین باندې روان کړي.